یو ملګری پوښتنه کړې ده د دې متعلق چې په جناتو کې پیریانو کې صحابه کرام څه کنه. یو پیری چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لیدلی نو دی پیری ته صحابي ویل شي کنه. محترمو پیری چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لیدلی دې ته صحابي ویل شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه انسانانو ته مبعوث سے داسې جناتو ته مبعوث سے. دی په باره کې دا ما سره کتاب دی الاصابه د حافظ ابن حجر رحمه الله دا اول جلد دی او صفحه دا وما صفحه دا الفصل الاول في تعریف الصحابي. دا د صحابي تعریف کوي او دلته دې په دې مسله باندې بحث کوي چې جناتو کې صحابه کرام شته کنه. یو پیری چې صحابه لیدلی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لیدلی دته صحابي ویل شي کنه. حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي صحیح قول پکې دا دی چې پیری رسول الله مبارک لیدلی او یقین او تصدیق یې کړی مؤمنی او په حالت د ایمان کې وفات شو. نو دا پیری چې دی دا صحابي دی او د باندې اطلاق د صحابي صحیح دی. الاصابه فی تمیز الصحابه اول جلد صفحه دا وما. یو ملګری دا پوښتنه کړې ده چې موږ داسې اورو چې شیطان سره دومره علم و چې د ملایکو احساس پیدا شوی دی پاتې شوی دی. نو آیا شیطان د ملایکو احساس پاتې شوی دی که نه؟ محترمو یقینا شیطان ته الله تعالی علم ورکړی خو د عمل نصیب یې نه و. نو دی علامه صحابي رحمه الله اول جلد او تفسیر صحابي دی دا صفحه دا یو پنځوس دی فائدتون د کعب الاحبار رحمه الله روایت ذکر کوي چې ابلیس لعین دا خازن د جنتو څلوېښت زره کاله ملائکو سره اتیا زره کاله ملائکو ته نصیحت کړی دی شل زره کاله د قلوبینو سردار پاتې شوی دی 1.5 زره کاله د روحانینو سردار پاتې شوی دی 1000 کاله او د عرش نه ګیر چاپیره طواف کړی دی 14 زره کاله. د دغه په اسمان د دنیا کې عابد دویم اسمان کې زاهد دریم اسمان کې عارف څلورم اسمان کې ولی پنځم اسمان کې تقی شپږم اسمان کې خازن وہ آسمان کے عزازیل او په لوح محفوظ کې د ابلیس ولهذا د دې عبارت نه دا معلومیږي چې دا د ملائکو د پاره واعظ پاتې شوی دی دا 1000 زره کاله. نو بس دغه ته استاد وایي کنه چې څوک چاته نصیحت وکړي سبق ورته ووایي نو د دې نه معلومیږي چې دا د ملائکو استاد تېر شوی. باقي علامه واقدي رحمه الله لیکلي دي زه حوالې پسې ګرځېدم خو مخې ته رانغله هغه هم دا لیکلي دي چې شیطان چې دی دا د ملایکو استاذ پاتې شوی دی. تفسیر صحابي او اول جلد صفحه دا یو پنځوس. یو ملګري پوښتنه کړې ده چې قبر سره نږدې مونځ کول څنګه دي؟ محترمینو قبر سره نږدې مونځ کول دوه حیثیت لري. یو دا دی چې ستاسو د قبر په منځ کې حائل یا جنگلی یا دیوانی نو دا جائز دی او که حائل نو نو فقها بیا هغې ته مکروه وایي. نور چې حائل وي په منځ کې پرده وي نو بیا مونځ مکروه نه دی او جایز دی. لنډه حواله در کوم ما سره اسد الغابه ده فی معرفت الصحابه د علامه ابن الاسیر رحمه الله دا اول جلد او صفحه دا 93 د بحث کوي په ترجمه د اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ. دی وايي رأيت اسامه ابن زید يصلي عند قبر النبي صلی الله علیه وسلم. ما اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ ولیدو چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د قبر سره مونځ کوي. نو صحابه کرامو د رسول الله مبارک د قبر سره مونځ کړی دی دا جایز دی او په دې کې مشکل نشته. خو زمونږ فقها په کې شرط لګوي چې حائل په منځ کې موجود. دا 93 صفحه ده
اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ اول جلد ہے. څوک د قرآن کریم ختم کی نو دا جائز دی کنا روا دی کنا. محترم او کم حافظ سے او کم قاری سے چې د قرآن کریم حق ادا کولی شي او دا غید د قرات او د تجوید لحاظ کولی شي په یو سپکم ختم کولی شي. دا د قاریانو پورې متعلق ده. بعض قاری قرآن کریم تیزم وی او صحیم وی او بعض شپی اوږدې دي بعض لنډې دي. نو که یو قاری صاحب د قرآن کریم د تلاوت حق ادا کولی شي نو په یو شپه کې قرآن کریم ویل دا مشکل نه دی، ناروا نه دی. عام طور باندې قاریان صاحبان چونکې د قرآن کریم حق پوره نشي ادا کولی، کمزوري، نو ځکه بعض فقها وایي دا مکروه دی او که دا نه بیا روا دی. ما سره کتاب دی حلیة الاولیاء د امام نعیم احمد بن عبداللہ الاصفهانی الشافعی رحمه الله. دا اول جلد حلیة الاولیاء ورته وایي 95 صفحه ده. دلته دا راځي چې کله عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید شو دا هغه بیبي مبارکه خلکو ته غاږ وکړ چا چې شهید کړو، ورته وی فرمایل تاسو خو عثمان صاحب شهید کړ او دغه ټوله شپه قرآن کریم باندې ژوندی کوله په یو رکعت کې. معنا دا ده چې په یو رکعت کې قرآن کریم ختمو عثمان رضی الله تعالی عنہ. اول جلد حلیة الاولیاء دا صفحه دا 95. یو ملګری پوښتنه کړې ده چې ما داسې اورېدلي دي چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وینه مبارکه یو صحابي چیکلی ده، نو آیا دا مسله په احادیثو کې شته که نه؟ محترمو احادیثو کې د دوو صحابو کرامو نه دا نقل شوي دي چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وینه چیکلی ده. یو حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ چې هغه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وینه چیکلی ده. دا مسند بزدار دی او شپږم جلد دی، بیروق چاپ دی او د دې صفحه دا 109 دی کې وایي چې حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فکر ولګو ما ته وینه راکړه، ما ته وفرمایل دا ویس او دا چېرته پټه کړه. زلام هغه وینه مې وچیکله، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل څه دې ورسره وکړو؟ ما یو قربان پټه مې کړه. حضور فرمایي کیدای شي چیکلې دي، ما ورته او قربان ومې چیکله ومې څکله. دا مسند بزدار دی او شپږم جلد دی او صفحه دا 109. دویم صحابي چې دا وینه چیکلې ده هغه سفینه ده د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم غلام دی. دا تاریخ کبیر امام بخاری رحمه الله سلورم جلد ہے او دې کې صفحه دا 180 باندې دا سفینه ابو عبد الرحمن کنیه دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د بیبي مبارکه د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها غلام دی. رسول الله مبارک کرو لګو د تیوینه ورکړه نو هغه کو چیکړه. نو د صحابي چې دی هغه دا دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ویني چیکړه دا. التاریخ الکبیر د امام بخاری رحمه الله سلورم جلد او صفحه دا 180. یو ملګری دا پوښتنه کړې ده چې زمونږ امام د دوات په ځای باندې ځوان وایي وللضالین دې سره خو مونځ نه خرابېږي. محترمو د دوات په ځای باندې زوی ویل یا ځوات خو د ځان نه خلکو لفظ جوړ کړی دی، دې سره مونځ خرابېږي. که مخکې زمانه کې دا سوالونه خلکو کول نو یو مسله وه، اوس الحمدلله اسباب د مواصلات شته. تاسو د حرمین شریفینو د مشهورو قاریانو قرأتونه واورئ، هغوی ځوات نه وایي، هغوی دوات وایي. زمونږ ستاسو علاقې کې صوابۍ والا هغه ځوات وایي چې د چا ژبه د عربي
څوک چې ماهران دي دا هغوی دواد وایي او څوک چې عجم دي نو دوی وایي موږ صحیح ادا کوو چونکې مسله د قاریانو ده. زه به د قاریانو د یو قاري صاحب حواله درکړم، علامه سلطان ابن علي القاري، هغه شرح لیکلې ده د فقه الاکبر، دا یو جلد کې ده او صفحه ده 208. دې کې دا وایي سئل الامام الفضلي عمن يقرأ الظاء المعجمة مكان الضاد المعجمة او يقرأ اصحاب الجنة مكان اصحاب النار او على العكس، فقال لا تجوز امامته ولو تعمد يكفر. سوچ د دواب په ځای باندې ځوان وایي د امامت روانه ده کدا کا قصدن کوي نو دی ور باندې کافر کیږي. هم دا علامه قاری سے لیکلي دي شرح د فقه اکبر کې 208 صفحه ده او ما سره چې کومه مکتبه ده مکتبه فاروقیه محل جرګي پېښور والا چاپ کړی. یو ملګري دا پوښتنه کړې ده چې فقیران به د مالدارو نه جنت ته مخکې ځي 1500 کاله مخکې به ځي، نو د دې نه خدا معلومه شوه چې د فقیر مرتبه د غني نه لوړه ده. غني خو حالان کې حجونه کړي دي، زکاتونه یې ورکړي دي، جماعتونه یې جوړ کړي دي، مجاهدینو ته اسباب برابر کړي دي، نو بیا کم عبادات چې د مال سره تعلق نو هغه څه د هغې ثوابونه څه شو. محترمینو د هغې جواب دا دی، دا علامه شمس الدین ابن قیم جوزیه رحمه الله د جنت متعلق ښایسته کتاب لیکلی حادی الارواح الى بلاد الافراح. د په دې صفحه 80 باندې باب لګئی الباب الثامن والعشرون في سبق الفقراء الاغنياء الى الجنه. اتیشتم باب دې په دې مسله کې چې فقیران به د غنیانو نه جنت ته مخکې ځي. دې په دې باندې بحث کوي او روایات راوړي، چونکې خبر رانه اوږدېږي نو ځکه هغه نه وایم، بیا تاسو ځان ته خپله وګورئ. دې کې دا وایي چې فقیران به مخکې جنت ته ځي د غنیانو نه، خو د دې دا مقصد نه دی چې د فقیر مرتبه به د غني نه لوړی، بلکې غني چې دی عبادات مالی کړي دي د هغې د ثواب د حصول دپاره به د قیامت په میدان کې ولاړ. فقیر سړی خو د اودس په قطار کې به د اودس ثواب، د مونځ په قطار کې د مونځ ثواب، د روژې په قطار کې د روژې ثواب، نور خو به دی جنت ته ځي فارغ شو. او اما غني چې نیک سړی وي د روژې نه پس به د حج په قطار کې ولاړ، بیا به د زکات په قطار کې، بیا به د جهاد په قطار کې څومره عبادات مالی چې نو چې غني نیک سړی وي او مال د الله د دین دپاره خرڅ کړی، اگر که جنت کې به جنت ته به داخلېږي وروسته د فقیرانو نه، لیکن مرتبه به یې لوړی. حادی الارواح الى بلاد الافراح اول جلد او صفحه ده 80. چې د بل چا مسواک استعمالول څنګه دي؟ د یو ملګري مسواک څوک استعمالوي نو دا څنګه دي؟ محترمینو د بل مسواک استعمالول د شریعت په رڼا کې جایز دي او مشکل نه لري. اما دا کوم علماو چې دا لیکلي دي چې د بل مسواک د بل ګمنځ استعمالول او د بل د رنجو هغه سلی استعمالول صحیح نه دي، هغه د دې وجې نه چې په منځ کې نفرت پیدا نشي. یو مسلمان مسواک استعمال کړي د هغه خولې نه بوی شي، اوس که دغه مسواک د بل ملګري استعمال کړ نو د ده د خولې ته به هغه بدبویي راشي، د ده به ترې نفرت پیدا شي. هغه د نفرت په وجه باندې بعض علما وایي چې مسواک د یو بل مه استعمالوئ. اما اصل د شریعت په رڼا کې دا مشکل نه لري. دا فتاوا ده فتاوی تنقیح الحامدیه، د دې په دې حاشیه باندې فتاوی خیریه ده، اول جلد او صفحه ده 10 د عمدقه مسله بیانوي چې تاسو ته مو وویل چې مسواک استعمالول د بل د کې هېڅ مشکل نشته، د بل ګمنځ استعمالول، د بل د رنجو هغه سلی استعمالول. خلک چې وایي چې دا مکروه دی،
دا د دې وجه نه چې نفرت پیدا نشي هغه مسواک نه بوی خیږي ځکه چې دا سړی د خولې کې بوی و د چې استعمال کی د به کرکه پیدا شي نور په اعتبار د اصل شریعت سره د کې هیڅ مشکل نشته فتاوی خیریه چې په حاشیه د فتاوی حامدیه ده اول جلد صفحه لس یو ملګري پوښتنه کړې ده چې موږ کې یو مسلمان موږ کوي نو لاسونه احناف چې دی دا د نوم نه لاندې ږدي د دې په باره کې تاسو روایت شته که نشته محترمینو د احنافو مسلک د ټولو نه قوي مسلک دی او مضبوط مسلک دی کم ملګري چې د دې په حقیقت نه پوهېږي خو د هغوی خپل مشکل دی لیکن د احنافو هره مسله تقریبا د قرآن کریم نه ثابته ده تاسو چې کومه پوښتنه کړې ده د لاسونو متعلق دی برته یو لنډه حواله درکم دا ما سره التمهید دی دا د موطا د امام مالک شرح ده او علامه ابن عبد البر لیکلی ده دا اووم جلد او صفحه ده 240 په دې صفحه باندې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تفسیر ذکر کوي د قران کریم د آیت فصل لربک وانحر د دې تفسیر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کوي یہ تفسیر دا ده چې لاس خې لاس کې دا په چپ لاس باندې د نوم نه لاندې دع الیمنا علی اليسرى تحت السرتی خې لاس کې دا چپ لاس لاندې په چپ لاس باندې د نوم نه لاندې نو زمونږ مسله د قرآن کریم د دې آیت نه ثابته ده او دا تفسیر د صحابي دی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تفسیر دی او مستدرک حاکم کې انشاءاللہ وقت په وقت بر طبیعه حواله وایم مستدرک حاکم کې امام حاکم رحمه الله فرمایي کله چې صحابي د قرآن کریم تفسیر کی دا پنځ امام بخاری رحمه الله او د امام مسلم رحمه الله په منزله د حدیث مرفوع نو گویا چې دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تفسیر دی او د نبی صلی الله علیه وسلم خبره ده نو الله فرمایي فصل لربک وانحر خپل رب ته موږ کوه او چې موږ کې نو خپل لاسونه خې لاس په چپ لاس کېده او د نوم نه لاندې کېده نو د نوم نه لاندې کېښودل دا د قرآن کریم د دې آیت نه ثابت دي التمهید د موطا د امام مالک شرحه د علامه ابن عبد البر کتاب دی وم جلد او صفحه دا 240 یو ملګري پوښتنه کړې ده چې قرآن کریم لوستل ادیره کې د قبر سره فاقه دا جایز دي که نه محترمینو قرآن کریم په ادیره کې په قبر کې لوستل دا جایز دي او دا صحیح قول دی بڑی طور باندې ثواب رسیږي دا فتاوی علمگیری ده اول جلد او صفحه دا یوسل او شپږ شپېته دی په یوسل شپږ شپېته باندې وایي قراءة القرآن عند القبور عند محمد رحمه الله لا تكرهوا ومشايخنا رحمهم الله اخذوا بقوله قرآن کریم ادری سره قبر سره رسول الله جایز دي زمون علماء د امام محمد سے دا مسلک دی زمون علماء د په قول باندې عمل کوي اوس دا مسله چې قرآن کریم رسول مړي ته فائدہ رسوي کنه وهل ينتفع والمختار انه ينتفع ونه دا چې قرآن کریم رسول سره مړي ته ثواب رسیږي اجر رسیږي دې متعلق ډېر روایت دي او زه تاسو سره نن خبره کوم استاسو وختم ضایع نشي او مسله تیار شي فتاوی علمگیری اول جلد صفحه یوسل او شپږ شپېته یو ملګري پوښتنه دا کړې ده چې معصوم ته څوک اذان کوي اذان ورته په غوږ کې کوي نو په حي علی الصلاة حي علی الفلاح کې دی به مخ ګرځئ را ګرځئ که نه حي علی الفلاح کې ښي طرف حي علی الصلاة کې چپ طرف نو دې کې دا مخ ګرځول شته که نه د دې متعلق زه به درته ووایم چې مخ ګرځول شته
دا د حي علی الصلاة او د حي علی الفلاح د آدابو نه دي، د اذان د آدابو نه دي چې سړی حي علی الصلاة او حي علی الفلاح ته ورسېږي نو ښي طرف به مخ اړوي، چپ طرف ته به مخ اړوي. اگر که معصوم ته اذان کوي، اگر که ابتدا کې د دې مقصود دا و چې خلکو ته غاږ ورسېږي او دلته خو غاږ رسېدل مقصود نه دی، لیکن دا د آدابو د اذان نه دی. دې باره کې د کنز شرح ده تبیین الحقایق ورته وایي. دا اول جلد دی او صفحه ده 92. د دې تبیین الحقایق په دې حاشیه باندې عالم شرح کړی ده. دې کې وایي حتى قالوا في الذي يؤذن للمولود ينبغي أن يحول وجهه يمنة ويسرة عند هاتين الكلمتين كذاك المحيط. علماء دا لیکلي دي چې دا د اذان د آدابو نه ده. کله چې حي علی الصلاة حي علی الفلاح ته ورسېږي ښي طرف او چپ طرف ته مخ اړوي، تر دې پورې چې معصوم د اذان کوي نو په هغې کې به اړوي. تبیین الحقایق اول جلد او صفحه ده 92. یو ملګري دا پوښتنه کړې ده چې یو سړی چاته لور ورکوي نو د لور په ورکولو کې به د ښځې سره مشوره کوي که نه به کوي؟ ښځو سره مشوره د لور په ورکولو کې پکار ده که نه؟ محترمو د لور په ورکولو کې ښځو سره مشوره پکار ده. دې دپاره دا مصنف عبدالرزاق دی او شپږم جلد دی، ما سره المکتب الاسلامی چاپ دی بیروت او صفحه ده 109. دې کې روایت راغسته چې حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما د یو صحابي لور وغوښته او خطبه یې وکړه چې دا په نکاح راکړه او هغې دپاره ډېر مهر مقرر کړ. هغه صحابي دغه خپله لور یو یتیم ته ورکړه، دته یې ورنه کړه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته د دغې صحابي بیبي راغله، شکایت یې ورته وکړو چې قربان عبدالله بن عمر صاحب زما لور غوښتې وه خو زما میړه هغه ته ورنه کړه او داسې سړي ته یې ورکړه چې مال نه لري. نبي علیه الصلاة والسلام ته شکایت وکړو. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمیل آمر النساء فی بناتهن، ښځو سره مشوره کوئ د دې د لورګانو متعلق. نو چې یو سړی چاته لور ورکوي نو د هغې مور سره بیبي سره مشوره کول پکار دي. دا مصنف عبدالرزاق شپږم جلد دی، صفحه ده 150. روایت نمبر دی 1310 نمبر او دغه روایت په 1310 نمبر باندې ذکر. یو ملګري دا پوښتنه کړې ده چې په دې اودس کې کوم اندامونه وینځل کېږي نو په دې کې حکمت څه دی؟ محترمو د اودس د اندامونو متعلق به زه تاسو ته دوه خبرې وکړم. یوه خبره دا ده چې انسان د الله تعالی دربار ته درېږي او الله جل جلاله ته ودرېږي، پکار دا دی چې بدن دې پاک وساتي. نو په اودس کې اول لاسونه وینځل کېږي تر مړونده پورې. د دې وینځلو کې حکمت دا دی چې لاسونه زر خیرنېږي، هر څه سره لګېږي، نو پاکوالی د دې پکار دی. بیا د هغې نه وروسته خوله کې اوبه اچول پکار دي. د هغې وجه دا ده چې معدې کې بېکاره بخارات راخېږي، د انسان خوله چې دی نو هغې کې بېکاره بوی وي، نو د هغې صفایي پکار ده. او بیا سړی خوراک چې کار کوي هغې سره په دې خوله کې ذرات پاتې کېږي، نو د هغې د پاکۍ حکم راغلی. درېم نمبر هغه پوزه ده، د هغې کې هم خاورې خیري وغیره نښلي او د پوزې خپل مواد چې دي هغه هم صحیح نه دي، نو لحاظه پاکي د هغې پکار ده. څلورم نمبر بیا د مخ وینځل پکار دي، ځکه مخ د خاورو سره او د خیرو سره مخامخ انسان د الله دربار ته درېږي، پکار دا دی چې دغه اندام هم پاکي. د هغې نه وروسته بیا د لاسونو سره د څنګلو وینځل پکار دي، ځکه په بعضو اوقاتو کې د انسان دا څنګلې چې دی هغه ښکاري، بلکې ډېر خلک دا کالي ځان ته دومره واړه کوي چې څنګلې پکې ښکاري. یا یو سړی کار کوي نو خامخا لستوڼي بډوي
نو دا سنگلی بخیرنی بیا دا غیر رسو دا سر مسح دا سر مسح دا دید پاکوال پکار دے دا غیر وجه دادا چه دا دی که خمر وغیرہ او خیری جمع کیگی و شریعت نا قربان چه دا سر دا وینزل حکم یولتو مسح کافی اگرزولا دید پارا چه مشاقت کم شی تکلیف کم شی دا غیر رسو دا غگونو مسح وګونو وسم زکه پکار دا چې دې تم خوري او خيري وغيرها د انسان دی وخت را نږدې کیږي نو دې باندې لاس کش کول پکار دی چې دا پاک دا غي نو سټ دې زکه چې د وګونو لاندې صدا دې سره د خوري وغيرها ربط پیدا کی دا غي نو خيري دا غي منځله پکار دی زکه دا د خورو د خيري سره مخامخ کی خلاصه دا نوتا چې د الله دربار کې درېدل چې دي دا انتهایی ادب غواړي پاکي غواړي او پاکواله په دغه اندامونو باندې راځي ځکه چې دا ښکار دي یو خدا د حکمت خبره دا د نمبر دا کوم اندامونه چې په دې او دس کې وینځل کېږي نو دې باندې الله تعالی ثمرې مقرر کړي مرتب کړي او دې لپاره ثمره مقرر کړی د په جنت کې الله دې موږ او تاسو نصیب کړي دې کې د حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہما روایت ته دا فرمایي چې استنجا شریعت څخه جائز کړه چې دا جنتی به روح سره ملاقات کوي نو د دې د استنجا په بدل کې الله تعالی هدي ورکړي او لاسونه تر مړوندونو پورې انزل زکه په اودس کې پکار کړو چې دا به د جنت په خوانچو کې استعمالېږي د دې په بدل کې الله غوړ کړي او خلو وینځل څخه په اودس کې راغله چې الله تعالی سره به خبرې کوي او پوزه وینځل څخه راغله چې د جنت بوی به بوی کوي او د مخ وینځل څخه راغله په اودس کې چې الله تعالی ملاقات به کوي الله تعالی ته به ګوري او لاسونه تر څنګه پورې ځکه وینځل راغله الله په جنتیانو ته بغړی ورګي د سر مسزه کراغلا چې الله تعالی به جنتی ته تاج پسره او د غوګونو مسزه کراغلا چې د الله خبره به اوري د خو وینځل ذکر راغلو جنت کې به مزن کوي دا دواړه خبرې ما سره کتاب د حکمت التشریعی و فلسفته دا په دی اول جلد کې صفحه سلور سپیټو او 15 سپیټه باندې بیا وګورئ دا حکمتونه ویلي دي د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما دغه روایت لري چې سره ترکاری د کاسې د میس لفري نو دا جایز دي کنه محترم حدیث کې د دې من راغلی چې طعام با د کاسې د میز نه لفري دې په مسند احمد درې نمبر جلد او دا صفحه دا اتیا حدیث نمبر دے 2214 دا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت تے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تاکل الطعام من فوقه تاسو طعام دا بوتا نمخوری وکلو من جوانبه او دا اطرافو نخوری فإن البركة تنزل من فوقه ذکر برکت دا پورتا طرف میں نازلی ولہذا ترکانائی کی کتخ کی دا مسئلہ دا چه کاسا کیوی دا میز نبی نخوری دا دی طرفونو دا دی نبی نخوری دا مسند احمد او جلد نمبر دے دریم صفحہ دا آتیا او ما سردار الحدیث القاہرہ دا مصر والا چاک باقی دا ڈوڑی مسئلہ دا نو ډوډۍ مسله کې دا مسله ده چې ډوډۍ کې په دریو خبرو ته فکر کوئ یوه خبره دا ده چې ډوډۍ د میز نه خوړل دا صحیح نه دی اسراف دویمه دا ده چې ډوډۍ کې کوم ځای اوس څه پړسېدلی دی اکثر د خلکو هغه خوښي هغه چې خوري نو د هغې خوړل هم صحیح نه دي دریم نمبر مسله دا ده چې دسترخوان باندې ډوډۍ حاضره شوه د ترکارۍ او د کتغ انتظار به نه کې دا د ډوډۍ اکرام دی چې هغه به خوري دا درې واړه مسلې د فتاوی عالمگیری کې یو لسم باب دی فی الکراهة فی الاکل وما یتصل به صفحه 300
او شپږ دېرش جلد 15 نمبر دې کې دا درې واړه مسلې دي. ومن الاسراف ان یاکل وسط الخبز، دا اسراف دی چې د ډوډۍ منځ خوري، ویدع حواشي او طرفونه پرېږدي، او یاکل ما انتفخ منه ویترک الباقي، کوم ځای پړسېدلی دی هغه خوري او باقي پرېږدي. ځکه دا نوع تجبر دی، دا تکبر دی. خو لاندې یو مسله کړې ده، که داسې وه چې یو سړی دا میز خوري خو بل سړی ورپسې دی هغه اطراف خوري، بیا مشکل پکې نشته. خو که بل څوک اطراف نه خوري او دا یوازې د ډوډۍ دا میز خوري، دا بیا صحیح نه ده. درېم نمبر دغه مسله کوي ومن اکرام الخبز الله ينتظر الاداء اذا حضر، د ډوډۍ د اعزاز نه دا ده کله چې ډوډۍ حاضره شوه د ترکارۍ انتظار به نه کې او ډوډۍ به خوري. دا درې واړه مسلې علمگیری دا 15 جلد 346 او 313 صفحه باندې دا ذکر کړي. یو ملګري دا پوښتنه کړې ده چې باغونو کې اکثر میوه نه وي او خلک یې اخلي، نو آیا دا جایز دي که نه دي جایز؟ محترمو د باغونو مسله خو انتهایی مشکله ده، خو زه به درته لنډه خلاصه یې دا ووایم چې یو باغ خرڅول چې په هغې کې میوه پخه نه وي، د هغې علماو اووه صورتونه یاد کړي. اولنی صورت یې دا ده یو سړی چا د باغ واخلي او میوه شنه ده او شرط پکې ولګوي چې زه به دا میوه پرې کومه، خو د دې شرط باوجود یې میوه پرې نه کړه، لرې نه کړه د باغ او پرېښوه په ونه کې، دا بیع فاسده ده، دا بیع ناروا ده. دویم نمبر صورت یې دا دی چې په وخت د عقد کې کوم وخت کې چې باغ اخلي نه د میوې د پرېښودلو خبره ورسره وکړه نه د پرې کولو، خو بیا یې پرېښوه، دې سره بیع فاسده ده. دریم نمبر صورت یې دا دی کله چې باغ کې شنه میوه اخسته نه د پرېښودلو خبره کړې ده نه د پرې کولو، خو د عقد نه وروستو بائع خرڅوونکي ته یې وویل چې میوه شنه ده که ستا خوښه یې نو زه به په دې ونه کې پرېږدم، دا صورت دا جایز دی. او کومه میوه چې زیاتي شوه ځکه شنه کېدلو سره خو غټېږي هغه د دې اخیستونکي دپاره جایز. څلورم نمبر صورت یې دا دی یو سړی د چا نه باغ واخلي میوه پکې شنه ده، دی پکې ونه وایي چې زه به دا میوه دلته باغ کې پرېږدم یا نه، خو د خرڅوونکي نه اجازت هم وانخیست، بې د اذن د بائع نه یې دا شنه میوه پرېښوه، نو په دې صورت کې کومه میوه چې زیاتي شوه یا غټه شوه یا نوره پکې پیدا شوه هغې به صدقه ورکوي. هغه صورت کې چې دا میوه غوره شوي نه وي، یعنې معنا دا ده غټوالی انتها ته نه وي رسېدلی، نو بیا به صدقه کوي. او که میوه غټوالي ته رسېدلې وه صرف رنګ یې شین و بیا دې صورت کې ورباندې صدقه نشته. پنځم نمبر صورت یې دا دی چې یو سړی چا نه شنه میوه واخلي او بیا ورته ووایي دغه ونې په کرایه راکړه، په کرایه باندې ترې نه دا ونې واخلي تر دې پورې چې دا میوه پخه شي، دې صورت کې دا میوه چې زیاتېږي نو دا د دې اخیستونکي دپاره جایز ده. اما چې د دې ونو د اجارې خبرې ورسره کړي د مزدورۍ هغه اجاره باطله ده، د باغ مالک ته به د اخیستونکي د میوې د ونو مزدوري نه ورکړي. شپږم نمبر صورت یې دا دی که یو سړي چا نه شین باغ واخیسته شنه میوه او لا اخیستونکي نه قبض کړې نه ده، مخکې د قبض نه نوره میوه یې را پیدا کړه، ځکه ګلان یې وکړه میوه یې را پیدا کړه نوره پکې شنه شوه، دې سره بیع فاسده ده. اووم نمبر صورت دا دی چې یو سړی چا نه شین باغ واخلي شرط پکې دا نه لګوي چې زه به شنه میوه په دې ونه کې پرېږدم یا نه، او نوره میوه یې وکړه خو مشتري دا باغ قبض کړی و، په دې صورت کې اخیستونکی او خرڅوونکی دواړه په دې میوه کې شریک دي او مقدار د میوې چې
چالک سمر اندازه د بائع دا او سمر د مشتری دا په دې کې به قول د مشتری مني. خلاصه دا د چشنه میوه رسل چې په خواري ته نه رسېدلی په دې کې دا اوه صورتونه دي. علما د دې د حل دپاره دا وایي چې حل یې دا دی یوازې دا د باغ مسله نه ده، دا د الوګانو مسله ده، دا د سبزۍ مسله ده، بوټی د مالک دی، میوه د رسول کې ده. وی ښه طریقه دا ده چې بوټی سره د میوې والي نو دې سره به مسله حل کېږي، او یا بوټی سره د پاڼو والي د وړو څانګو پاڼو نو دې سره مسله حل کېږي. یو ملګري پوښتنه کړې ده چې قرآن کریم لوستل ادیره کې د قبر سره خواته دا جایز دي که نه؟ محترمینو قرآن کریم په ادیره کې په قبر کې لوستل دا جایز دي او دا صحیح قول دی، بڑی طور باندې ثواب رسیږي. دا فتاوی عالمگیری دا اول جلد دی او صفحه دا یوسل او شپږ شپېته دی په یوسل شپږ شپېته باندې وایي قراءة القرآن عند القبور عند محمد رحمه الله لا تكرهوا ومشايخنا رحمهم الله أخذوا بقوله. قرآن کریم ادری سره قبر سره لوستل دا جایز دي. زموږ علماء د امام محمد سے دا مسلک دی، زموږ علماء د په قول باندې عمل کوي. اوس دا مسله چې قرآن کریم لوستل مړي ته فایده رسوي که نه؟ وهل ينتفع والمختار انه ينتفع. ونه دا ده چې قرآن کریم لوستلو سره مړي ته ثواب رسیږي، اجر رسیږي. دې متعلق ډېر روایات دي. او زه تاسو لنډه خبره کومه چې ستاسو وخت هم ضایع نشي او مسله درته یاد شي. فتاوا عالمگیری اول جلد صفحه دا یوسل او شپږ شپېته. یو ملګري پوښتنه کړې ده بعد خلک اذان وکړي د اذان نه وروسته چې کومه مسنونه دعا ده خو ووایي، خو بیا د دې دعا نه وروسته دعا اوږده کړي او حاجات خپل غواړي، دا روا دي که نه؟ د محترمو چې مسنونه دعا یې ختمه کړه د هغې نه وروسته که څوک دعا کوي دعا غواړي نو په هغې کې مشکل نشته. دا الفقه الاسلامي ده اول جلد او صفحه ده دا 214. دې 214 باندې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم حدیث ذکر کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دعا نه رد کیږي په مابین د اذان او د اقامت. صحابه کرامو پوښتنه وکړه چې قربان څه ووایو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایله دغه وخت کې د الله تعالی نه سوال د عافیه او د عافیت کوي په دنیا او په آخرت، او دا سوال خو په هغه مسنونه دعا کې نشته. نو زیادت فی الدعا، زیاتوالی په دعا کې پس دې کې